دا نر دعوت دی نر سړی غواړي زما نر نیکه بابا ابراهیم د دې دعوت دپاره اور ته وغورځېد زما نر نیکه محمد رسول الله د دې دعوت دپاره زهر پرې وخوړلی شو چې اخر یې له د سر رګونه وشلول زما نر مشر عمر بن الخطاب چې د هغې په کلمو کې ابولؤلؤ ظالم د زهرو نیزې ووالې دا زمونږ د دې سلفو دا تاریخ دی که دا مونږ ویو چې نن فلانی شیخ شهید کو فلانی شهید کو فلانی شهید کو الحمدلله دین نه دی ختم شوی دا پخوانی ریکارډ دی روان دی سعید ابن جبیر علما وایي په دې دین باندې د ده نه سر پرې کړی شو د سعید ابن جبیر نه سر واړکړ سفیان ثوري باره کې راځي الله اکبر وای دا یې په وړو وړو حربو وو او کلمې یې ترې راویستلې دې ظالمانو اهل بدعو امام شافعي رحمت الله علیه باره کې راځي ضرب بالحروات په لختې وو او په ډانګو کې امام شافعي رحمت الله علیه مړ کړ امام طبري کمره کې بند ومات محصورا او د ولږې او د تندې نه کمره کې غریب شهید شو قاضي عیاض چې مشهور عالم دی شفا والا د ده باره کې راځي چې دا اول یې راځوړند که او به د هغې نه بعد په تورو باندې ټوټې ټوټې کوله یې مړ خو دعوت یې نه دی پرېښی نعیم ابن حماد چې مشهور عالم دی د باره کې راځي خپه کې وله پړي واچل او ریخ که او ریخ که او به یې یو جوړې کندې ته واچو او د پاسې په ګټو باندې ویشت زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د جیل نه د امام ابو حنیفه جنازې ویسته زمونږ شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله تعالی علیه مسجون امه چې د جیل نه د هغه جنازه ووته احمد ابن نصر خزاعي چې د هغه د جنازه ووته نوح ابن ابي مریم یې د وخ نه راوغورځو نن که زمونږ یو شیخ شهید کی زمونږ یو عالم شهید کی نو دا یېره به په هغه چای چې نه مني او چې سړی کال له ځان ته غریب وایي نو څه کالي دي وایي کاله پورې سوچونه خو به ورته نه وي الحمدلله موږ ویو د سلفیت دعوت د سلفیت عقیده د کتاب او سنت خدمت دا به موږ کوو به که اندر خیره که زمونږ مال پکې ځي یو ځل نه زر کره ترې لاړ شي که زمونږ بچي مړه کېږي که زمونږ ښځې کونډې کېږي که زمونږ بچي یتیمانان کېږي او که زمونږ په غوښو باندې مرغان او چړې په هغې کې نوځي او په ګولو سورې کېږي رب الکعبه مې دې قسمي چې موږ ته خوشحاله یو او دا خپل سعادت ګڼو اذا كانت الاجساد للموت خلقت فموت سبيل الله بالمرء اجمل مرګ به راځي تاوان به راځي جیلونه به راځي دا ټول دې راشي خیر دی خو په یا لیت بیني و بین الله عامرا بس چې الله سبحانه وتعالی زموږ نه خوشحاله وي الله دې زموږ نه خوشحاله شي او ابن قیم وایي موږ داسې یو ړنده زمانه کې راغلي وایي تمیز نه دی معلوم والله لو خالفت نص رسوله نصا صریحا واضح التبیان وایي قسم په الله که د قرآن او حدیث صحیح خلاف وکړې ته او وتبعت قول شيوخهم او غيرهم ويجي رفلاني شيخ او بزرگ دسي ویلي دي لو كنت المحقق صاحب العرفان خلق ويرى خم محقق عالم دي بس دا علم سټي دي الله نور پیدا کی حتى اذا خالفت اراء الرجال وجد خلق د ریاګانو خلاف وکي د څه د وجنا لسنه المبعوث بالقران د وجد سنت محمد رسول الله نه تا باندې به فتوی لګوي نادو علیک ببدعة وضلالة یا بدعتي دی او یا ګمراه دی کافر دی که نو قالوا وفي تکفیره قولان او بیا وروسته وایي بل ینظرون الیک شزرا مثل ما نظرت طیوس الی عسى الجوبان د سترګې په ګوټونو به ته داسې ګوري لکه بیزو کې هغه سرکشه پیسه هغه چې د چوپان افسا ته ګوري الله دې زمونږ د استاد استقامت نصیب کړي الله دې زمونږ نه راضي شي دا اجتماع چې چا جوړه کړې ده چا څونه منډې کړې دي څوک وله راغلي دي
الله سبحانه وتعالى دې ټول له اجر ورکړي او الله دې د دوی دا جهود قبول کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.